أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دی آیت مبارک کې الله پاک د یهودو د عالمانو یو عیب او نقصان ذکر کړی دی او د هغې مذمت کړی دی چې دغه د یهودو عالمان هغې په تورات کتاب کې د نبی علیه السلام صفات لوستلي او په دغه یهودو کې چا به اسلام قبول کو یا به د دې یهودو د عالمانو نه تپوس کو چې دا واقعي هغه پیغمبر دی چې کوم په تورات کې ذکر دی نو د هغې په مخ کې به اقرار وکړو چې او واقعي دا هم هغه پیغمبر دی چې په تورات کتاب کې الله پاک صفت کړی دی نو تاسو دا دین قبول کې او که چا به قبول کړو نو هغه ته به ویل چې ته په دې خپل دین باندې کلک ودرېږه دا صحیح دین دی دا پیغمبر علیه السلام رښتینی پیغمبر دی قرآن مجید حق او سچ کتاب دی دین اسلام حق او سچ دین دی نو که چا به ورته ووایي چې تاسو یې په خپله ولې نه قبلوئ چې موږ ته خو ووایي چې دا صحیح دین دی صحیح پیغمبر دی صحیح کتاب دی نو تاسو یې ولې نه قبلوئ وی موږ ته د خپلو مریدانو د طرف نه یا د مختلفو بادشاهانو او سردارانو د طرف نه چې کومې شکرانې راځي نظرانې راځي پیسې راځي نو بیا به راباندې هغه بندې کړي نو په دې وجه باندې موږ دین اسلام نه قبلو نو هغې دا اقرار وکړو چې دین اسلام دا حق دین دی نو نور خلقو ته به حکم ورکو چې دا صحیح دین دی دا نیکه لاره ده خو خپل ځان یې هیر کړی او قرآن مجید کې بل ځای کې الله پاک فرمایي لم تقولون ما لا تفعلون تاسو هغه خبرې ولې کوئ چې هغه تاسو په خپله نه کوئ نو په خپل عمل نه کوو خو خلقو ته بعضې کسانو ته هر چا ته به دا حقیقت نه ښکاره کوو بعضې کسانو ته چې هغه به د دې خپل ملګري وو په هغې به اعتماد و نو هغې ته به حقیقت ښکاره کوو چې واقعي نبی علیه السلام رښتینی پیغمبر دی یعنې د دې په خپله عمل نه خو خلقو ته به د نیکۍ لاره ښودله د نیکۍ تلقین به خلقو ته کوو نو الله پاک د دې بد بیان کړل مذمت یې وکړو چې تاسو خو خلقو ته د نیکۍ ښودنه کوئ لیکن خپل ځان تاسو هیر کړی دی او حال دا دی چې تاسو په خپله د تورات کتاب عالمان یې د هغې لوستونکي یې او په هغې کې دا ټول صفات د نبی علیه السلام موجود دي او بیا هم تاسو پې عمل نه کوئ نو دې آیت مبارک نه دا خبره معلومه شوله چې کوم یو کس خلقو ته وعظ نصیحت کوي نو دله اول په خپله په هغې باندې عمل کول پکار دي او دا معنی نه ده چې د کوم یو کس عمل په خپله ښه نه نو دی د خلقو ته وعظ او نصیحت نه کوي دا خبره ترې نه معلومیږي ځکه وعظ او نصیحت کول دا ځان له مستقل نیکي ده او په خپله بیا په هغې باندې عمل کول دا ځان له مستقل نیکي ده نو که یوه نیکي انسان نه کوي نو دی دا معنی نه ده چې دا دویمه نیکي دې نه کوي مثلا یو کس د مونځ نه کوي او د رمضان میاشت پرې راغله نو دی وایي چې ما خو ټول کال فرض مونځونه نه دي کړي نو څنګه مونځ فرض دی داسې روژه هم فرض ده نو روژه هم نه نیسمه داسې څوک نه وایي
بلکې روزه کې منظم شروع کی روزه منسی تلاوتم کوي ذکر اذکارم کوي ختمونه کوي تلاوتونه کوي اعمالو کې نورم شوق او جذبه او محبت زیات شي نو که یو نیکی انسان نه کوي نه دې دا معنی نشوه چې بله نیکي دې نه کوي یعنې یو کس په خپله باندې د عمل په اعتبار سره کمزوری دی نو دی دا نه وایي چې زما عمل کمزوری دی زه په خپله مونځ نه کوم نو بل چاته به م د مونځ خبره نه کومه بلکې دی د خلقو ته د نیکۍ حکم کوي د نیکۍ تلقین او تعلیم د خلقو ته کوي کم از کم دا یوه نیکي خو حاصله کړله او کیدای شي چې دی د برکته الله پاک دته د عمل توفیق هم ورکړي اشرف علي تانوي رحمه الله په خپلو مواعظو کې دا خبره هم نقل کړې ده فرمایي چې کله ما ته په خپل ځان کې څه کمزوري ښکاره شي د اعمالو په اعتبار سره نو زه هغه کمزوري بیا په خپل وعظ او نصیحت کې بیانوم چې دا کمزوري ښه نه ده او د دې په دې امید باندې دا بیان کومه چې کېدای شي الله پاک زما خپله اصلاح وکړي چې دغه کمزوري د اعمالو هغه زمانه لرې شي نو دې نه معلومه شوله که یو انسان په خپله عمل نه کوي خو نورو خلقو ته وعظ او نصیحت کوي نو څوک د پیدا اعتراض نه کوي چې ده خو په خپله پې عمل نشته دی او موږ ته وعظ او نصیحت کوي موږ ته د دین لاره ښي او په خپله په دې باندې عمل نشته دی نو دا یوه نیکي چې وکړه چې خلقو ته وعظ او نصیحت کوي نو په دې باندې به الله پاک دته اجر او ثواب ورکوي اوس عمل پې نشته دی نو د دې عمل د نشوالي په وجه باندې په آخرت کې د سختو عذابونو خطره ده څنګه چې شب معراج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتونو او د دوزخونو سیل وکړو نو په دوزخ کې یوه ډله ولیدله چې د هغې ژبې او د هغې شونډې هغه د اور په قینچیانو باندې کټ کولی شوې نبی علیه السلام تپوس وکړو د جبرائیل علیه السلام نه چې دا کوم خلق دي چې دا د اور په قینچیانو باندې د دې شونډې او د دې ژبې کټ کولی شي جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل چې دا ستا د امتو بې عمله واعظان دي چې خلقو ته بې وعظ او نصیحت کوو لیکن په خپله په هغې باندې عمل نه کوو د هغې عمل نه کولو سزا ورته په جهنم کې ملاویږي په دوزخ کې ورته سزا ملاویږي او بل روایت کې راځي چې په جهنم کې به یو ډله داسې وي چې هغې ته به دومره سخت عذاب وي چې د عذاب د شدت نه به دی په دوزخ کې گیر چاپیره تاویږي نو خلق به تپوس وکړي چې دا کوم خلق دي نو جواب کې به ورته وویلی شي چې دا هغه بې عمله واعظان دي چې خلقو ته به وعظ او نصیحت کوو او په خپلې په هغې باندې عمل نه کوو او جنتیان او دوزخیان وی دا به یو بل ویني جنتیان به په جنت کې ولاړ او دوزخ کې به ورته دوزخیان ښکاري دوزخیان به په دوزخ کې وي او په جنت کې به ورته جنتیان ښکاري نو دا جنتیان به د یو ډلې نه تپوس کې دوزخیانو نه چې تاسو څنګه دوزخ ته راغلی تاسو خو موږ ته د دین لاره ښودله په دنیا کې او موږ په هغې باندې عمل وکړو نو موږ جنت ته رالو نو پکار ده چې تاسو هم په جنت کې وې نو دغه ډله په دوزخ کې چې کومه پرته ده سزا ورته میلاویږي هغې به جواب کې ووایي چې یو تاسو ته هم لاره ښودله د نیکۍ لیکن زمونږ په خپله په هغې باندې عمل نو عمل هم د هغې نه خلاف و په دې وجه باندې موږ دوزخ ته راغلي یو نو اول په خپله باندې عمل کول چې انسان عمل وکړي او بیا هغه خبره د وعظ او نصیحت په شکل کې نورو خلقو ته بیانوي په هغې کې به زیات اثر وي هغه مؤثره وي او چې په خپله پې عمل نه نو ثواب خو به ورته میلاویږي لیکن د ده په دې وعظ او نصیحت کې هغه شان اثر بنی کوم اثر چې انسان په خپل عمل کوي او بیا وعظ او نصیحت خلقو ته کوي او په هغې کې کوم اثري نه د بغیر عمل کولو نه به هغه شان اثر نه اگر چې اجر او ثواب به ورته میلاویږي نو تاسو سره خو تورات کتاب شته دی د هغې لوستل تاسو کوئ په هغې کې د نبي علیه السلام صفات مخې ته راځي د نبی علیه السلام علامات او نښې راځي نو تاسو کې دومره عقل نشته دی چې د عقل نه کار واخلئ او په خپله په دې باندې عمل وکړئ او په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړئ اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوئ خلقو ته بالبر د نیکۍ کولو په خپلو خلقو ته وایئ چې نبی علیه السلام حق او سچ پیغمبر دی ایمان پرې راوړئ او په ایمان باندې ثابت قدم او کلک پاتې شئ وتنسون
او تاسو هیروي انفسکم خپل ځانونه، د خپل ځان غم او فکر در سره نشته دی، په خپل عمل نشته په دې خبره باندې. وانتم حال دا دی چې تاسو تتلون الکتاب، تاسو تلاوت کوئ د کتاب. کتاب نه مراد دلته تورات کتاب دی، ځکه خطاب یا د یهودو علماو ته دی. هغوی د قرآن مجید تلاوت نه کو بلکې د تورات تلاوت به کو. او که حکم عام شي نو د دې امت واعظانو ته هم دا حکم دی چې تاسو خو نور خلقو ته وعظ او نصیحت کوئ د قرآن مجید نه، د احادیثو مبارکو نه، او په خپله د دې قرآن مجید تلاوت هم کوئ. د احکامات تاسو ته مخې ته راځي، لیکن ستاسو په دې باندې په خپل عمل پې نشته دی. او د قرآن مجید حکم عام وي، اگر چې خطاب د یهودو علماو ته دی خو حکم عام دی. د دې امت علماو واعظینو ته هم دا حکم دی چې دې په هغه خبرو باندې عمل وکړي چې کومې خبرې دي خلقو ته بیانوي، نو په هغې کې به زیات اثر وي، دې ته بیا دوچن اجر او ثواب میلاویږي، یو د وعظ او نصیحت کولو او دویم په خپله په هغې باندې د عمل کولو. افلا تعقلون، آیا تاسو کې عقل نشته دی چې د عقل نه کار واخلئ، خپل عقل استعمال کې، خپل سوچ او فکر استعمال کې، او په خپلم ایمان راوړئ، په خپلم عمل وکړئ. اتأمرون الناس، آیا تاسو حکم کوئ خلقو ته بالبر د نیکۍ کولو، وتنسون او تاسو هیروئ انفسکم خپل ځانونه، په خپل عمل نشته، په خپل ایمان نه راوړئ. وانتم او حال دا دی چې تاسو تتلون الکتاب، تاسو لستل کوئ د تورات کتاب. افلا تعقلون، آیا تاسو کې عقل نشته دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.